د افغانستان د اسلامي امارات د قدر وړ درنو مشرانو، د رسنیو قدرمنو استازو، ملي تجارانو، په تالار کې درنو حاضرینو، د افغانستان د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او د ملي رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هر کله راشي، خدای مو راوله. د نن ورځې غونډه د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې جوړه شوې ده. د غونډې د پیل لپاره د الهي کتاب قرآن عظیم الشان د څو مبارک آیاتونو د تلاوت لپاره قاری صاحب نعمت الله منتظر ته بلنه ورکوم چې د قرآن عظیم الشان په څو مبارک آیاتونو تلاوت باندې زموږ غونډې ته ښکلا ور په برخه کړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم. با سپاس فراوان از محترم قاری صاحب حافظ نعمت الله منتظر که گوش‌هایمان را با آیات از قرآن مجید نوازش دادند. بله، بیننده های عزیز تلویزیون ملی افغانستان، حضار گرامی و شنونده های عزیز رادیوی ملی افغانستان، قسمی که شما میدونید 27 سپتامبر مصادف است با 5 میزان، روز جهانی توریسم یا گردشگری است. با آمدن امارت اسلامی و تامین شدن امنیت سراسری در کشور، گردشگران داخلی و خارجی به خاطر آرام از تمام محلات تاریخی افغانستان به دل آرام بازدید می نمایند. افغانستان با داشتن بیشتر از 4500 محله توریستی توانسته جلب توجه گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب نماید. بیننده های عزیز، در این قسمت برنامه از محترم عتیق الله عزیزی معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ خواهشمندیم تا بر روی استیج آمده و سخنان ارزشمند خود را ایراد فرمایند.
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض د افغانستان د اسلامي امارت د کابینې محترمو غړو وزیر صاحبانو معین صاحبانو د عمومي ریاستونو محترمو مسؤلینو د دې غونډې برخوالو ډیپلوماتانو ژورنالیستانو محترمو ملي تجارانو او پوهانو لیکوالانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مونږ ویاړو چې نن د سیاحت هغه نړیواله ورځ چې د میزان له 15 سره مصابت دی په د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې لمانځل کیږي او دلته یو ډیر مزین منور او درون محفل د هغه په ویاړ باندې جوړ شوی دی او دغه لمانځنه ځکه موږ خپل حق بولو د دې ولس د دې ملت چې هغه کومې جاذبې هغه کومې ښکلاوې هغه کوم تاریخي اهمیت چې د سیاحت د سیلانیانو د ګرځېدا او د لیدنو لپاره وی هغه په افغانستان کې شته. افغانستان زرګونه کال وړاندې د سیاحینو سیلانیانو مرکز وو. دلته موږ د زرګونو کلونو وړاندې له 6,000 کلونو را دې خوا تر 2,000 کلونو پورې دلته داسې نښې نښانې موږ لرو چې دلته سیاحین راغلي وو په افغانستان کې ګرځېدلي وو. یعنی 2,000 کاله مخکې د افغانستان له ښکلاو طبیعت او مناظرو نه هغوی لیدنې کړي. د افغانستان مناظر طبیعي ښکلاوې تاریخي فرهنګي میراثونه دا د نړۍ له ډېرې هېوادونو سره چې مقایسه کړو یعنې ساری نشته. دلته لله الحمد هر څه موجود دي. موږ د دغه ورځې د لمانځنې په مناسبت نړیوالو ته دا پیغام ورکوو چې افغانستان د سیلانیانو د راتګ د سیاحت د لیدنو جوګه ده. افغانستان کې اوس سرتاسري امن راغلی ده. افغانستان کې د ملي وحدت شیرازه د نول سوې ده. په افغانستان کې هغه طبیعي ښکلاوې چې هغه د سیاحینو لپاره ډېرې دلچسپه دي هغه د دوی د لیدلو لپاره مساعد دي او مهیا دي. نو زه د دغه ورځې په مناسبت باندې تاسې ټولو راغلو میلمنو مسؤلینو خارجي او داخلي ژورنالیستانو ټولو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی او دغه نننۍ غونډه د دې ثبوت وړاندې کوي چې د افغانستان اسلامي امارت په خپلو ټولو عرصو کې که هغه تجارتي دي که هغه سیاسي دي که هغه فرهنګي دي که هغه د سیاحت موضوع ده که هغه د توریزم موضوع ده په دغه ټولو کې د دې تابع لري چې له نړۍ سره ښه مثبت راشه او درشه ولري مثبت ناسته ولاړه ولري او افغانستان د نړۍ د یو غړي هیواد په توګه باندې د سیالانو سیال وګرځي. زه نورې خبرې نه درازوم. الله تعالی مو نننی مجلس نور هم منور کا. الله تعالی دې وکړي چې موږ تاسې دغه نننی مجلس نړیوالو ته یو ښه پیغام ولري چې هغوی د افغانستان له دغه طبیعي مناظرو طبیعي زیرمو تاریخي او فرهنګي میراثونو له کتنو لیدنو څخه خوند واخلي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د افغانستان د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو تاسې همدا شیبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ملي تلویزیون څخه د ګرځندوی د ورځې غونډه په ژوندۍ بڼه باندې وینئ او د راډیو څخه یې اورئ. درنو اوریدونکو، درنو لیدونکو او درنو حاضرینو، ګرځندوی صنعت چې له یوې خوا د هیوادونو ته مالي ګټه راوړي او له بله پلوه د نړۍ د انسانانو ترمنځ د دوستۍ او ملګرتیا اړیکې غښتلې کوي. افغانستان د هغه هیوادونو د جملې څخه دی چې اوږد تاریخ لري. افغانستان د تاریخ په بیلابیلو مرحلو کې دا ثابته کړې ده چې په دغه خاوره باندې هیڅ اشغالګر قوتونه دلته افغانانو ته د منلو وړ نه دي. د پروګرام په دې برخه کې د محیط زیست د ادارې محترم مشر محترم حافظ عزیز الرحمن ته په خورا درنښت بلنه ورکوم چې راشي او د غونډې ګډونوالو ته خپله وینا وړاندې کړي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. ډېر محترم حضار، د وزارتونو و دولتي ادارو معین صاحبان او رئیسان، د ملي او نړیوالو مؤسساتو نمایندگان، د رسنیو محترمو استازو او د برنامه قدرمن ملمنو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. په اوسني عصر کې د توریزم صنعت د هیواد او په سیمه‌ییز اقتصاد کې یو اړین او مهم عایداتي سرچینه ده. په نړۍ کې ډېر داسې دولتونه دي چې د هغو د اقتصاد لویه برخه پر سیاحت باندې ولاړه ده. زموږ شاوخوا منطقوي دولتونه دي کې وګورو د داسې عناصرو څخه برخمن نه دي لکه افغانستان چې د کومو عناصرو څخه برخمن دي، خو پر هغه سربیره باندې هغه دولتونه توانېدلي دي چې خپل سیاحت ته وده ورکړي او خپل سیاحت په یو ډېر ښه طریقه سره دنیا ته وړاندې کړي. افغانستان که د جغرافیایي موقعیت په لحاظ سره راواخلو، هغه دولتونه عموما چې د سیاحت پر خوا روان دي هغه عناصر لري چې د سیاحت لپاره ډېر مهم دي. د هغو عناصرو څخه د هر دولت یو جغرافیایي موقعیت دی. زموږ او ستاسو دولت افغانستان الحمدلله د یو ډېر مهم جغرافیایي موقعیت خاوند او څښتن دی چې د آسیا په زړه کې واقع دی او د منځنۍ آسیا او د جنوب آسیا یو پل دی چې په دې لحاظ سره زموږ دپاره یو ډېر ښه فرصت موجود دی چې الله تعالی زموږ دولت ته یو داسې جغرافیایي موقعیت ورکړی دی که موږ وغواړو چې د دې څخه ښه استفاده وکړو نو یقینا چې موږ کولی شو. دویم عامل د یو دولت په سیاحت بدلیدو سره هغه طبیعي ښکلاوې دي، ښه مناظر دي. په دې لحاظ سره هم الحمدلله افغانستان
د یو ډېر ښه مناظرو خاوند دی. جګ جګ غرونه دي پکې، شینګیا ده پکې، اوبه دي پکې، په هر لحاظ سره چې راواخې خدای پاک په دې دولت کې ډېر ښه ښکلاوې ایښې دي چې باید د دغه ښو مناظرو د دې ښکلاو څخه استفاده وشي. دریم عامل د یو دولت چې هغه په یو سیاحت سره بدلیږي د هغه دولت آب و هوا ده. زموږ او ستاسو دولت افغانستان الحمدلله د یو ډېر معتدل آب و هوا څخه برخمن دی. 4 فصله لري په کال کې، مختلف ولایتونه مختلف هواوې لري. په یو ولایت کې به یخ او ساړی، په بل ولایت کې به بیا ګرمي. نو الحمدلله افغانستان د 4 فصلو څخه د 4 موسمو څخه برخمن دی، چې دا هم یو مهم عنصر او یو مهم عامل د دې دی چې افغانستان په سیاحتي دولت سره بدل شي. او دغه رنګه بل مهم عامل د یو دولت فرهنګ او تاریخي ابدات دي چې الحمدلله زموږ دولت افغانستان بیا هم ښه سیاحتي آثار لري، ابدات لري. اسلامي تمدن دلته تیر شوی دی، تاریخي آثار شته په مختلفو ولایتو کې، چې دا هم یو مهم عنصر دی د دې چې افغانستان د دغه نگاه څخه هم ډېر غني دولت دی. ستاسو په مخ کې ما یو آیت تلاوت کې الله تعالی وایي چې قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل. د مسلمانانو دپاره دا هم یو مهم عنصر دی چې مختلفو دولتو ته ولاړ شي او د هغه دولتو حالات او تاریخچه وګوري چې پر دې دولتو باندې څه تیر شوي دي. که موږ تاسې وګورو قوم عاد تیر شوی دی، قوم سمود تیر شوی دی، چې هغو په بنیان د آبادي په لحاظ سره څومره پیشرفته وه، لیکن څه وخت هغو د خپلو انبیاو علیهم الصلاة والسلام نافرمانی وکړله، نو خدای پاک پر دې باندې عذاب راوستی. نو کله نا کله د سیاحت عبرت او د پند اخیستنې دپاره هم وي. په دې لحاظ سره هم افغانستان الحمدلله د سیاحینو دپاره یو ښه مرکز جوړېدلی شي. په دې معنا سره چې د افغانستان مسلمان او غیور ولس په یوه پیړۍ کې 3 غټو امپراتوریو ته شکست ورکړل، چې دا د سیاحت د جذبولو د سیاحو د جذبولو دپاره هم یو مهم عنصر دی چې د دغه خلکو ایمان او د دغه خلکو د دغه ولس غیرت وګوري چې دا څنګه قوم دی، دا څنګه مومن قوم دی چې په تش لاس باندې 3 غټو امپراتوریو ته په کم وخت کې داسې شکست ورکړي چې تاریخ پر هغه باندې شاهد او ګواه دی. نو ځکه افغانستان د جغرافیایي موقعیت، طبیعي ښکلاو، آب و هوا، فرهنګي او تاریخي ابداتو په پام کې نیولو سره د سیلانیانو لپاره ډېر مهم او د علاقې وړ ځای دی. او دا سیلانیان د هیواد ملي او سیمهیز اقتصاد په پرمختګ، فرهنګي او کلتوري ودې لپاره ښه فرصت ګڼل کیږي. د توریزم یوه لویه برخه ایکو توریزم، یعنی د طبیعي مناظرو او ښکلاو لیدنه ده چې موخه یې له ملي پارکونو څخه
او ساتل شو سیمو څخه، وحشي ژوو څخه او طبیعي ځنګلاتو څخه، طبیعي ځنګلونو څخه، بندونو څخه، جیولوژیکي جوړښتونو او داسې نورو طبیعي ځایونو څخه لیدنه ده. د یادو سیمو د پیژندلو په موخه د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لخوا ایکولوژیکي، اقتصادي او اجتماعي سروېګانې د چاپیریال قانون پر بنسټ د اړوندو ادارو او سیمه ییزو خلکو په مرسته او همغږۍ ترسره شوي او ترسره کیږي. تر اوسه د چاپیریال ساتنې ملي ادارې، دا ځکه زه ترکیز کوم پر دې ادارې باندې چې دا اداره د چاپیریال ساتنې ملي اداره دا هم د ګرځندوی د ریاست سره یو ډیر مشترکات لري. تر اوسه د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د ایکوتوریزم د لا پیاوړتیا او د هیواد د اقتصاد د بډاینې په موخه نه رسمي او 14 وړاندې شوي ساتل شوي سیمې اعلان کړي دي. د بند امیر ملي پارک په بامیانو کې، د واخان ملي پارک په بدخشان کې، د نورستان ولایت ملي پارک، د پرندگانو الوتونکو مهاجرو پرندگانو طبیعي تمځای د غزني په ناوړ کې، کول حشمت خان د الوتونکو طبیعي تمځای په کابل کې او داسې نورې پیشنهاد شوي سیمې لکه د منډیر محلي پارک په پکتیا کې، د درینور محلي پارک په ننګرهار کې، د روانریګ محلي پارک په کاپیسا کې، د ډالې مصنوعي بند د کندهار په ارغنداب کې، ګریزیوان محلي پارک په فاریاب کې او داسې نورې هم یادولی شو چې دا هغه ملي ساحې دي چې اعلان شوي دي. دا چې اوس 40 کلنۍ جګړه پای ته رسېدلې ده، کولی شو د طبیعي مناظرو په سمبالولو کې ډیری سیلانیان راجلب کړو چې د دوی په واسطه کېدلی شي افغاني کلتور او ډاډمنه فضا سیلانیانو ته وړاندې کړو. د توریزم صنعت د پراختیا لپاره ګڼ شمېر وزارتونه او ادارې ځانګړي مسؤلیتونه د قانون په چوکاټ کې لري چې اړوند ادارې په دې برخه باید خپل فعال سهم ولوبوي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم یوه د هغو ادارو څخه ده چې د سیاحت په فعاله کولو کې مهم رول لري او دا اداره متعهده ده څو د ساتل شوو سیمو د پراختیا په هکله هوډمن ګامونه واخلي. البته هیله لرو چې نور مربوطه ارګانونه زموږ سره په دې باره کې پوره همکاري وکړي. نور زه خپله خبره په دې ځای باندې پای ته رسوم. ستاسو د توجه څخه یوه نړۍ مننه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بازها سپاس از محترم حافظ عزیزالرحمن رئیس عمومی اداره ملی محیط زیست که سخنان خویش را ایراد فرمودند. بیننده های عزیز و حضار گرامی، افغانستان با داشتن مناظر زیبا در سطح منطقه توانسته است جلب توجه بیشتر گردشگران را به خود جلب نماید. مانند ولایت بامیان که در خود بند امیر شهر غلغله را جا داده است و همچنان ولایت نورستان که از زیبایی‌های خود برخوردار می باشد و در کنار آن از جمله ولایت بدخشان و کنر زیبایی‌های افغانستان به شمار می رود. تقویت توریسم ابزار برای حفاظت از میراث‌های فرهنگی، تاریخی و طبیعی افغانستان است که امارت اسلامی متحد به بازسازی و نگهداری این مناظر زیبا می باشد. بیننده های عزیز و حضار گرامی، در این قسمت برنامه از محترم الحاج شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت امور خارجه امارت اسلامی خواهشمندیم تا سخنان ارزشمند خویش را ایراد فرمایند.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العلي العظيم. حضار محترم، اعضای محترم کابینه امارت اسلامی افغانستان، معین صاحبه، رؤسای دفاتر امارت اسلامی افغانستان، دیپلماتان کشورهای دوست مقیم کابل و همچنان مهمانان و اشتراک کنندگان برنامه امروز و مجاهدین گرانقدر و عالی قدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جای مسرت است که امروز افغانستان یک کشور مستقل، آزاد و خالی از اشغالگران غربی امروز روز جهانی سیاحت یا توریسم را در حال پذیرایی و استقبال می کنند که کشور از تمام مصائبی که در 40 سال در افغانستان جریان داشت امروز خالی است. درنو محترم ورونو، دیگه شک نسته چې نن د سیاحت یا د توریزم بین المللي ورځ ده او مونږ لمانځو د افغانستان په مرکز پایتخت کې. زمونږ ملک له 43 کلونو را په دې خوا له هغو کړاوونو، مشکلاتونو او هغه جنجالونه، هغه جنګونه چې د موږ په ملک او بیچاره ولس باندې د دنیا د ابرقدرتو لخواونه په زور تحمل سوي او تپل سوي وو، نن یو بل نوینه او آزاده او له صلح نه ډکې یو فضا کې ژوند کوي او وجود لري. زمونږ د زرګونو بلکې د لکونو مجاهدینو د وینو په قیمت باندې نن زمونږ په ګران او ښکلی هیواد افغانستان کې صلح برقراره ده. لکه مخکې چې مقررین و ورونو ورته اشاره وکړله، د دې وخت ډېر ښه فرصت را رسېدلی دی چې د دنیا نړیوال سیاحین په هر څوک د هر ملک په هره بڼه چې وي افغانستان ته سفر وکړي او د افغانستان له دې ښکلا او طبیعي منظر نه خوند واخلي او د افغانستان منظرې او د افغانستان ښکلا وګوري، د افغانستان خلک او تاریخ له نږدې نه مطالعه کړي، ورته وګوري. د دې زمینه مساعده ده او اسلامي امارت دې ته ژمن دی چې دوی ته ډاډمنه فضا د افغانستان له یو سر نه تر بله سره ورته آماده کړي او د دې لپاره زموږ مجاهدین، قهرمانان چې په ولایتو، ولسوالیو، غرو، کلیو، دشتو کې وظیفې اجرا کوي، دا تعهد به کوي چې دوی ته به داسې ډاډمنه زمینه مساعده وي. مونږ د 40 کلونو ناخوالو نه وروسته افغانستان اسلامي امارت اوس نوی په پښو درېدلی. ما در حال قرار داریم که امارت اسلامی افغانستان در این اواخر جدیداً به پای استارت شده و مراحل تکامل خود می پیماید. د خپل وده او د خپل استقرار لپاره هلې ځلې کوي. دا هغه افغانستان دی چې موږ ته راپاتې دی چې ټول وسایل، وسایط، ټول شیان له بین نه تللي، په افغانستان کې شی نه دي پاتې.
د 40 کالو جنگ خاتمه ورکول، یو ملک ته صلح راوستل، د جنگ له حالت په صلح بدلول، او په دې ملک کې یو اسلامی نظام، یو ډاډه نظام، یو عدالتي نظام قائمول د آسانه وظیفه نه ده. خو البته مونږ د خپل لوی الله جل تعظمته په نصرت او د خپلو ملتوالو، خپل وطنوالو د افغانانو د شهامت او غیرت او د خپلو قهرمانو مجاهدینو په مټ باندې به ان شاء الله دې ته ژمن یو چې داسې یو فرصت در رامنځته کوو. په دې یو کلن تاریخ د اسلامي امارت کې اسلامي امارت ډېر پیشرفتونه لري، په هر ساحه کې پیشرفتونه لري، د هوانوردي په ساحه کې، د توریزم په ساحه کې، د امنیت په ساحه کې، په اقتصاد کې، په سیاست کې، په ټولو کې پیشرفتونه لري. چې البته زه نه غواړم دې ته په ډیټیلز او په جزئیاتو ولاړ شم، ځکه څو وخته مخکې ټولو وزارتونو په خپل نوبت سره خپل کلني راپورټونه تقدیم کړي دي او د ملي راډیو ټلویزیون له لارې اعلان شوي، ټول ملت په دې باندې آګاه دی. خو دنیاوال او زموږ ملت دې هم په دې پوه شي چې ټول مشکلات په یوه ورځ او 5 ورځو کې نه حل کېږي. د 40 کالو د جنگ خاتمه به ډېر وخت غواړي. د دې وطن آبادول، په دې وطن کې صلح راوستل، په دې وطن کې عدالت قایمول، کار اهل کار ته سپارل، دا به وخت غواړي. خو د هغه وخت کېدلی شي چې مونږ له حوصلې نه کار واخلو او یو بل ته لاسونه سره ورکړو د وحدت. نن په افغانستان کې د وحدت روحیه ژوندۍ ده. ټول خلک، ټولې پرګنې که هغه په هر نام او پر ژبه او پر لسان باندې خبرې کې پر قوم پورې مربوط دي. دا د وحدت په فضا کې ژوند سره کوي. نن په افغانستان کې پښتون او تاجک نسته، نن په افغانستان کې ازبک او ترکمن نسته، نن په افغانستان کې بلوچ او پشهي نسته. ټول مونږ ورونه یو سره. هر څوک چې مسلمانې کلمه وایي هغه زمونږ ورونه دي چې په هر قوم په هر ډلې پورې تړلي وي. زمونږ د وطن ګلان دي، زمونږ د باغ ګلان دي. دا وطن ورته ضرورت لري چې دا وطن په باندې آباد شي. مونږ د هر مسلک خلکو ته ضرورت لرو. مونږ انجینر ته ضرورت لرو، مونږ ډاکټر ته ضرورت لرو، مونږ استاد او معلم ته ضرورت لرو، مونږ عالم ته ضرورت لرو، مونږ د هرې طبقې خلکو ته ضرورت لرو چې دا ملک لاسونه سره ورکړي او دا ملک په پښو باندې ودروي. او ان شاء الله الرحمن زمینه د دې مساعده ده. اسلامي امارت دې ته ژمن دی چې په دې عرصه کې خپل کار مخ ته بوځي او داسې یو فضا رامنځته کړي. پوهېږو چې په افغانستان کې اوس هم د امارت له قایبېدو نه وروسته هم یو څه تعداد، یو سلسله مشکلات او مونږ لرو په داخل د افغانستان کې، چې هغه مشکلات اول زمونږ اقتصادي مشکل دی. په افغانستان کې افغانستان از یک جنگ 4 دهه که جدیداً بیرون برآمده با مشکلات فراوان اقتصادی روبرو است. تمام انفراستراکچر افغانستان از بین رفته. در این مدت 40 سال، باز بالخصوص در این مدت چند سال خوشسالی، تمام زراعت افغانستان تقریبا به نیست و به نابود برابر شد. صنعت در افغانستان جایی که بود همه در جنگ ها تخریب شده، سرک های ما تخریب شده. تعداد بیکارا، تعداد کسایی که وظیفه ندارن به لکها و به میلیون ها رسیده. افغانستان در یک بحران اقتصادی وجود دارد. خو امارت اسلامی افغانستان فعلا تمام سعی و کوشش خود به می ارتباط دوام میتن و به خاطر ازی در چوکات تشکیلات خود یک معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء وجود داره که در رأسش برادر مجاهد ما مولا برادر اخوند است. اونا شب و روز در این پروژه کار میکنن تا اقتصاد افغانستان به پیش بره، برای مردم بیچاره و مظلوم افغانستان روزگار و زمینه یک لقمه نان برایشان مساعد شود. و این وقت میشه که سرمایه کارای افغانی ما بالخصوص به داخل افغانستان تشریف بیان و سرمایه خود در داخل افغانستان به کار بندازن، بجایی که سرمایه خود در کشورهای بیرون به کار بندازن و تکس و مالیش به او کشورها میتن باید در کشور خود سرمایه گذاری بکنن. فعلا زمینه برای سرمایه گذاری بالکل مساعد است.
و حکومت وزارت مربوطه ما وزارت تجارت ما در این باره کارهای بسیار کلان و بزرگی را انجام دادن در این مدت 1 سال تا سرمایه کارهای ملی ما تشویق شود، اونا بیاین و اینجا سرمایه گذاری بکنن و ما از خود یک تکنیک و صنعت داشته باشیم. انشاءالله ما امیدوار هستیم که آهسته آهسته روز به روز سال به سال این تقویه خواهد شد و وقت خواهد رسید که افغانستان از نگاه اقتصادی به پای خود استاد باشه، متکی به خود باشه. در قسمت وحدت ملی لله الحمد امروز در سراسر افغانستان کس نمیگه که کی به کدام قوم مربوط است. امروز همه تحت لوای سفید لا اله الا الله محمد رسول الله یک ملت واحد زندگی میکنه و هر کس در این حکومت در این امارت خود میبینه. وحدت ملی تأمین است. ما کوشش میکنیم برادرایی که کسانی که فعلا هم از کشور بیرون هستند و با نامها و تحت شعارهای مختلف کشور ترک کردن و در کشورهای همسایه و بیرون از افغانستان زندگی میکنن تا بر از اونا هم زمینه مساعد شود به افغانستان تشریف بیارن پس بیارن. او موږ دا ورونو په هر کنفرانس په هر مجلس کې دا خبره تکرار کړې دي. د علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د عفو فرمانم ویلی ده چې دا له سر نه نیولې تر اخره پورې له عالي رتبه نه نیولې تر کشر رتبه پورې ټولو ته دا فرمان مری الاجرا ده. هر څوک کولی چې د دې فرمان استفاده وکړي خپل وطن ته راسي، هیچ چاته به مشکل نه وي. راسئ زه بیا په دې نننۍ غونډې نه په استفاده باندې په دې وطندارانو باندې غږ کوم چې هر څوک دی په هره بڼه چې دی، که ملا دی که انجینر دی که رهبر دی که ډاکټر دی که په هر نامه دی که نارینه دی که زنانه دی، د وطن سرحدات ستاسې په مخ خلاص دي. زمونږ هوایي او زمینی سرحدات ستاسې په مخ خلاص دي. دا ستاسې خپل وطن دی، راسئ بیرته خپل وطن کې ژوند وکئ، خپل وطن کې باعزته ژوند وکئ. پردیو ملکو کې د عزت ژوند نشته. موقع مه ورکوئ د افغانستان خارجي دښمنانو ته چې تاسې له وجود نه غلطه استفاده وکړي او نور دا ملت هم پوسوي، نور دا ملت هم د جنګو تاب و طاقت دلري او چاته اجازه نه ورکړي چې د ملت کې جنګونه وکړي. که هر څوک مخالفت کوي، که هغه مسلحانه وي غیر مسلحانه وي، د دې غیور ملت لخوا نه په سختو الفاظو باندې ټکول کیږي، له بین نه بړول کیږي. دا ښه ده چې د دې موقع استفاده وسي و خلک راسي و د ملي وحدت سره ټینګ او خپل وطن باندې د نه سره جوړ. بس دی 40 کاله جنگ، 40 سال ما در بین خود جنگیدیم، 40 سال با قوت‌های خارجی جنگیدیم. دیگر باید ما به جنگ خاتمه بدیم. امروز هیچ دلیل و علتی وجود نداره که افغان‌ها بین خود جنگ بکنن. قوت‌های خارجی نیست، در بین خود ما هیچ مشکل نداره. از عفو عمومی باید استفاده کامل شود. تمام کسانی که بیرون از کشور است به هر نامی که هستند پس بیان. البته یک مشکل بزرگی که ما داریم مشکل اقتصادی است که بعض از وطندارای ما عالم وطن ترک میکنن و میرن یا در کشورهای خارج زندگی میکنن. اکثر از اینا را اگه ببینید 80% از اینا کلشان مشکلات اقتصادی است، نسبت مشکلات اقتصادی به کشور برنمیگردن. خب البته در این عرصه کارهای بسیار مثبت صورت گرفته و بعد از این هم صورت خواهد گرفت تا این مشکلات اقتصادی رفع شود و زمینه کار برای هر فرد افغان، برای مرد و زن در افغانستان مسهل شود تا اونا بتوانند به کشور خود پس آرام زندگی بکنند و از روزمزدوری و روزکاری و تجارت و صنعت خارجی ها خلاص شود و به وطن خود پس برگردند. در قسمت تعلیم مشکل دیگری که ما داریم در قسمت تعلیم است. در این مدت 40 سال سکتور تعلیمی ما هم بسیار ضربه کلانی دیدن. شما شاید به خاطر داشته باشین ما در 40 سال قبل در افغانستان 2 پوهنتون داشتیم به سطح کابل و ننگرهار و اونا پوهنتونایی بودن که پوهنتونای معیاری بود به سطح از این منطقه. از کشورهای همسایه محصلین می آمدن اینجا تحصیل میکردن، حتی از کشورهای عربی تا فلسطین می آمدن اینجا تحصیل میکردن. مگر جنگ 40 ساله بالای همی پروسه تعلیمی ما هم اثر بسیار عمیقی گذاشت. امروز ما لله الحمد 10 پوهنتون داریم
و کوشش میکنه که معیارش هم با معیار بین المللی برابر شود و جور شود و ترقی یک کشور یک ملت هم مربوط به تعلیم و تربیه است. یو ملت یو ملک هغه وخت ترقی کولی شي چې په هغه کې تعلیم وده وکړي. هر ملک چې تعلیم په کومه اندازه باندې هغه ملکونه په همغه اندازه باندې په مادي لحاظ مخته تللي، په معنوي لحاظ مخته تللي. که مونږ خدای پیژنو، که مونږ رسول پیژنو، که مونږ په دین خبرېږو، خو په تعلیمي دستګاهو کې خبرېږو، تعلیمي مرکزونو ته به ځو، هلته به زده کوو. که مونږ ټوپک جوړوو، که مونږ اټوم جوړوو، که مونږ سړک جوړوو، که مونږ تیارې جوړوو، تعلیمي مرکزونو ته به ځو، تعلیم به اصلو بیا به دا جوړوو. او دا تعلیم وروڼو ما څو ځله ویلي، بیا زه د په صریح الفاظ وایم چې دا تعلیم په نر او ښځې باندې فرض ده. علما کرام دلته موجود دي، هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولی. دا مطلق فرض ده، په نر او په ښځو باندې فرض ده. هیڅوک هیڅ دلیل نه لري بدون له دې چې یا به د طبیعت خبره وي چې زه دا نه منم یا دا د احد شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي داسې. دلته په لسګونو په سلګونو فتواې موجود دي. زمونږ ملک لله الحمد له جید علماو نه ډک ده. داسې علما دي چې د دنیا په سطح باندې جید علما دي، ټول په دې باندې موافق دي. باید زر تر زره تعلیم زمینه مساعده شي. زر تر زره باید په افغانستان کې د مکتبو او د مدرسو دروازې د ټولو په مخ باندې خلاص شي. دا پکې نه وي چې احمد به ځي محمود به نه ځي، ټول به ځي. تبعیض به نه وي په دې ملک کې. که موږ غواړو چې ملي وحدت قایم کړو، باید د تعلیم دروازې د ټولو په مخ خلاص کړو، باید ټولو ته عدالت تامین کړو، باید ټولو ته اقتصادي مشکلات ور حل کړو. په دې صورت کې بیا کېدلی شي چې ملي وحدت تامین شي. او دا د اسلامي امارت وظیفه ده. یو له فرایضو نه دا ده چې دې ته به زمینه به ساعدوي او جوړوي به. زمونږ د تعلیم تربیه محترم کارکنان، وزیر صاحبان په دې باندې مکلف دي. د دوی دنده نه ده چې دا کار وکړي. هغه ستونزې چې دوی هر وخت دلایل وایي چې موږ مشکل لرو، نن سبا بل سبا بل سبا، دا باید حل کړي. څومره زر چې کېدلی شي باید حل شي. په دې کې چې څومره وخت تېرېږي مشکلات جوړېږي. په دې کې چې څومره وخت تېرېږي زمونږ ملت له موږ نه فاصله نیسي. په همدې یوه موضوع باندې له موږ نه فاصله نیسي. موږ باید له ملت نه فاصله ونه نیسو. ملت او حکومت باید یو له بله سره چسبېدلي وي، لکه یو جسم یو بدن سره ټول وي. که هر وخت دا ملت سل په سلو کې زمونږ سو، بیا په موږ باندې د دنیا یو قدرت هم زور نه رسېږي. د همدې ملت زور و، د همدې ملت قدرت و چې موږ روسان مات کړل. د دې ملت طاقت و قدرت و چې ناټو او شوروي امریکا ماته سوله. همدا ملت و چې موږ ته خپل بچیان راکولې جهاد سنګر ته. همدا ملت و چې خپلې ښځې ولونه یې دې ته معذفې کړي چې مجاهدینو د ډوډۍ پخه کې په کورو کې ځای ورته ورکړي. همدا ملت و چې خپل پرونه ورونو سنګر ته ولیږي. همدا زمونږ خویندې وې، همدا زمونږ میندې وې چې خپل زلمنې قربانیان کړي، خپل میړونه یې په دې لار کې قربانیان کړي. نن به د دوی قدر مونږ کوو. مجاهدین ورونو، زه د یو غږ ما همیشه کړی، زه بیا کوم په تاسو باندې، نن واک زمونږ په لاس کې دی، قدرت زمونږ ده، حکومت زمونږ ده، ټوپک زمونږ په لاس کې دی. ټول ملت نر او ښځې له شرقه تر غربه، له شماله تر جنوبه، او ټول دنیاوال موږ ته متوجه دي. د موږ هر عمل، د موږ هر کردار، د موږ هر خبر څاري او د هغه مطابق عکس العمل ښیي. پرون موږ له نورو حکومتونو چې ګیله کوله په دې کوله چې ظالمان دي، خپل ملت بمباردوي، خپل خلک وزني. دلته خلکو د قدرت په خاطر خارجان را دعوتول، ورته ویلې به چې غټ غټ بمونه پرې واچوئ. دلته خلکو کمونیستانو د شورویانو سره یو ځای سو، خپل پلرونه، خپل نیکونه، خپل کلي، خپل ټاټوبې پرې بمبارد کړو. خو نن هغه خبر نشته. لله الحمد، وطن آزاد دی. اوس زمینه د دې ده چې موږ دا ملت ونازوو، په هغه زخمونو چې د 40 کاله یې ګاللي دي، په هغو باندې پټۍ او مرهم کېږدو. پټۍ مرهم په دې کې ښودلو باندې تنه په خبرو باندې نه کېږي، دا باید په عمل کې راسي. له ټولو مهمه خبر دا ده چې تعلیم او تربیه باید خلاص شي، بدون له تبعیضه د ښځو د نر په مخ خلاص شي. هېڅ ممانعت نه لري. او که څوک وایي چې دا مانع لري یا یې ممانعت کوي، مهرباني دې وکړي، که راوځي یا څوک چې تاییدوي هغه ټول راوځي.
دا چې نیت دا دې راوځي که خپل دلایل دې ووایي چې ولې داسې نه کېږي او زه په دې باندې ایمان لرم چې څوک نشته دا رقم څه تخنیکي مشکلات به وي زه امید دې لرم چې تخنیکي مشکلات هم څومره زر چې کېدلی سي له منځه ولاړ سي له بینه ولاړ سي او دا به یوازنۍ هغه قوي رشته زمونږ د حکومت او زمونږ د ملت تر منځ باندې دغه رشته به وي او نن ورځ که تاسو وګورئ د ورونو ټول د تاسو په عوامو کې ګرځئ خلک چې مایوسه دي یو اندازه یا څه شکایت و شکوه چې لري له همدغې نګانۍ لري نو دا خلک زموږ خلک دي موږ ته یې پرون مجاهدین راکوله زموږ سره په جنګ سنګر کې جنګېدله موږ ته یې ډوډۍ راکوله موږ ته یې مرمۍ راکولې له موږ سره بمبار سو له موږ سره په ډرون باندې ویستلو B-52 حملې پرې وکړلې نن خو چې څه دی غواړي او هغه هم رواوي شرعي ورې نه ورته ورکو باید ورته ورکړو دا د دوی حق دی چې ورته ورکړو نه تنها ده بلکې عدالت ورته تامین کړو د کار زمینه ورته مساعده کړو مهاجرینو ته لار برابره کړو چې بیرته خپل وطن ته راسي او خپل وطن کې په عزت سره ژوند وکړي بس دی نور د هجرتونه نور هجرت نشته هغه مهاجرین چې په نورو ملکو کې دي باید راسي دا یو لوی بوج یو لوی دغه ده اگر که زه په دې ارتباط باندې خصوصا د خپلو ګاونډیو ملکونو نه از کشور اسلامی ایران و پاکستان که یک تعداد میلیونها مهاجر ما در اوجا زندگی میکنن و اینا در مدت تقریبا 40 سال مهماندار از اونا بدن ما از هر دو کشور اسلامی بسیار متشکر هستیم و ممنون هستیم که اینا با مهاجرین ما روی خوبی کردن و ما باز هم از هر دو کشور تقاضای میره داریم که با مهاجرین ما تا وقت روی بشری و اسلامی خود دوام بدن تا کشور افغانستان ما با پای استاب نشه و این مهاجرین پس زمینه ازی برشان مساعد نشه که پس به کشور خود بیان اما حقوق بشری و حقوق اسلامی را کشان مراعات بکنن و امرایشان حوصله بکنن و انشاءالله قوم افغان ها مردمی هستند که پاداش ازی را باز انشاءالله اگر وقتش آمد بهشان خواهد داد و دیگه ای که بل خبر داده چې په موږ باندې اوس په اسلامي امارت باندې دا لازم دی چې د کار د پیشرفت دپاره د دې نظام د بقا دپاره دا نظام ګورئ زه ورور همیشه دا خبر کوم دا نظام موږ په ډالرو نه ده اخیستی دا نظام موږ ته چا بخشش نه ده راکړی تنها زما په ولایت کې تنها ستا په ولایت کې په هر ولایت کې په لسګونو زرو انسانان قرباني شوي وینې یې تویې شوي دي دا څومره سیلابونه سږ کال راغله بسته ښارونه یې لاندې کړي دومره وینې تویې شوي دي د دې نظام د راوستو په خاطر باندې دا وینې چې تویې شولې د دې هدف څه شي و د دې هدف دا و چې اسلامي نظام راسي دلته لله الحمد اسلامي نظام راغلی و څنګه د اسلامي نظام په پښو درو څنګه یې قایموو څنګه یې الی یوم القیامت دوام ورکړو هغه همدغه دي چې پایې یې دا دي له اقتصادي نګاه به دې ته وده ورکړو له تعلیمي نګاه به دې ته وده ورکړو عدالتي او قضا نګاه به وده ورکړو نور مسائل اجتماعي نور وحدت بین وحدت په براقم بیا به دا نظام الی یوم القیامه باقي پاتې کیږي او دا تاریخ ثابت کړی ده چې په افغانستان کې هر څوک او هر ډله او هر ګروه چې راغلی حکومت یې کړی خو چې کله ملت سره مخالف شوی ده بیا دغه ورځې ډېرې لنډې دي بیا تللي دي نمونه د مثال مونږ ګورو ناټو امریکا له هغو سلاو سره افغانستان ته راغله چې نظیر په ټول جهان کې نه و خو چې دلته ملت مخالف و تاسو ولیدل چې پغه تنتراقۍ او پغه جګو خبرو لوړو خبرو باندې چې بش اول کال په 2001 کې اعلان کړ او بیا د 15 د اگست د 2021 کې حکومت تور شپه کې چې دوی وتښتېدل دا ټول هغه چې د ملت مخالف سو ملت ورته ودرېد چې نور دې نه پرېږدي تاسو هغه حکومتونه مو لیدل چې جوړ کړي بوډاګي حکومتونه لغو سره په ملت نه و امریکا او ناټو سره مګم ځان نه سوی ټینګ کړی د ورځې خلک په هلیکوپټرو کې وتښتېدل همداسې کمونیستي نظام بسته شوروي اتحاد ورسره وه خو د افغانستان د جهاد په برکت باندې نه تنها افغانستان بلکې د مونږه ټول آسیا ملکونه د دې ابرقدرتو له چنګال اشغال نه خلاص عملا 15 ملک د آسیا میانه د روسانو تسلط خلاص او تاسو وینئ جنوبي آسیا روسان په دې نامونه ورغلي چې تر دې پورې تر افغانستان دا به تر بحرین تلل دا به هندوستان او بنگلاديش او سریلانکا ته هم تلل
خو زمونږ د جهاد په برکت نن هغه دوی هم آزاد ګرځي. و زمونږ توقع له زمونږ له خپلو ګاونډیانو د خپلو نورو ملکونو دوستو مو اسلامي ملکونو دا ده چې زموږ سره د دغه نوي نظام په تقویه کې د افغانستان د بیا په ښو په درېدو کې په افغانستان کې د ملي وحدت په راتګ کې په اقتصاد کې په سیاست کې زموږ سره وګه په وګه ودرېږي. او زمونږ دغه احسان چې دوی ته مونږ ورکړی چې د دوی د جهاد په واسطه زموږ د جهاد په واسطه دوی نن آزاد ګرځي، حر ګرځي، استقلال لري، د دې باید نعم البدل د افغانستان خلکو سره ورکړي. زه لکه څنګه چې مخکې په داخلي دښمنانو باندې غږ وکړي چې راسئ نور دښمني پرېږدئ خپل وطن ته راسئ، په یوه نامه په بل نامه په ویانا کې په تاجکستان کې په بل ملک کې کنفرانسونه جوړوي، ترکیه کې جوړوي، دا ګټې نه کوي. نور ملت تاسو پېژندلی، تاسو هغه خلک چې دې ملت استفراق کړي ورسې په خارج کې کېني په دنیا چې اچولې نیکټایي اچولي وایي ما د دنیا کومک راکړي زه په یوه هفته کې افغانستان نیسم. په همدې پتلانو په همدې قواره یې نیسي او بیا له دې نه حشر محیا هم نه کوي چې وایي چې خارجیان کومک راکړي. یعنې که مې بیا په 52 ډرون سره بوځي نو به زه دا کار وکړم. څنګه یا افغان غیرت دا تقاضا کوي چې خارجیانو ته وایي چې ما ته ټوپک راکړه چې زه خپل بل افغان ورور ووژنم باندې او بیا زه ځان قدرت ته ورسوم. دا په داسې حال کې چې 10 وارې امتحان ورکړه، یو وارې نه 10 وارې او 10 وارې سرحده تښتېدلی په بله خوا باندې تللی. دا ملت نور په تاسو باندې اطمینان نه کوي. دا ملت نن د امارت اسلامي څنګ ته ولاړ ده. دا ملت نن د خپلو مجاهدینو څنګ ته ولاړ ده. له خپلو مجاهدینو سره به دا څنګ په څنګ درېږي. خو زما خواهش او زما مشوره هم خپلو مجاهدینو ورونو ته دا د مجاهدینو ګورئ چې مغروره نه سئ. کوم نصرت چې الله پاک موږ ته راکړی دا د الله پاک نصرت و. فتح، نصرت، شکست دا ټول د الله په لاس کې ده. عزت ذلت د الله په لاس کې ده. نن چې موږ ته دا عزت راکړی چې په یو سپر طاقت باندې کامیاب وي دا د الله عزت چې موږ ته راکړی. نن د تا په اوږه ټوپک دی، په سړک کې، په کلي کې، په فرقه کې، په قمنداني امنیه کې، په استخباراتو کې له دې خلکو سره د دې ملت له خلکو سره داسې رویه وکړه چې دوی پوه شي چې ته د یو مجاهد ورور یې. ته هغه پولیس او عسکر نه یې چې پرون په پخوانۍ اداره کې وو، دوی به په مختلفو نومونو ځورولو، وهلو به یې، بمباردولو به یې، پیسې او رشوت به یې ترې اخیست، بندیخانو ته به اچولی. ته د دوی هغه مجاهد ورور یې چې دوی تا وویني در باندې خوشحاله سي، تندي یې وغوړېږي چې زما مجاهد ورور په سړک باندې پیدا ده نو زه له غلو نه مطمئن یم. چې محکمې ته ولاړ سي، قاضي وویني، په دې پوه سي چې زما ورور مجاهد ورور قاضي دی، انشاءالله ما سره به عدالت کوي. نو دا لازم دی چې د دې ملت سره اوسي. او په دې ملت کې داسې څوک نشته، داسې کور نشته چې هغه قربانۍ نه ورکړي په دې 40 کالو کې. هر کور شهید لري، هر څوک هر کور کونډې لري. د دې خلکو سره په ترحم ژوند وکړئ. په هره جامعه کې ښه او بد خلک پیدا کېږي. د یوه بد په خاطر باندې دا فکر مه کوئ چې ټول ولایت یا ټول ولسوالۍ یا ټول کلی بد خلک دي، په نفرت ورته وګورئ. بد خلک په هر وخت کې وو، غله په هر وخت کې وو، رهزنان په هر وخت کې وو، زنا په هر وخت کې کېده، ګناه په هر وخت کې کېده، د خلفای راشدینو وخت کېده، د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې کېده. خو هغه خپل ځای درلود، هغه به د شریعت مطابق جزا ورته ورکېږي. نور ملت مسلمان ملت د ټول په یوه سترګه ونه کتل سي. دا ملت ستاسې شفقت ته ضرورت لري، تاسې ترحم ته ضرورت لري. تاسو په سترګې په لار دی چې 100 کاله به دې ښځو په خپلو کورو کې دعا وکړي چې یا الله په دغه غرونو کې چې مجاهدین د راولي او د دې ښار مسلط چې موږ له دې سرو کفارو خلاص. نن چې الله پاک دغه دعا باندې 100 کاله قبول کړي، مجاهد ته دغه د دعاو ثمره یې چې نن په ښار کې ګرځي. نن چې ګرځي نو دغه هغه دعاو ته تحقق ورکړه. ته اوس دا مه کوه چې ټوپک په سره واخلې، په یوه نامو بل نامو ځورول او بل کوې. نو بیا د تا او د هغه پخواني ټوپکمارو، د پخواني داړهمارو، پخواني لنډغر هېڅ بیا فرق نه کوي. خپل هغه اسلامي اخلاق په کار واچوئ. هغه رویه ورسره وکړئ لکه څنګه چې صحابه کرامو به له فتوحاتو په جنګ په وخت کې کوله، له جنګیانو سره، له اسیرانو سره، له ښځو سره، له کونډو سره، له نارینهو سره، له ټولو سره. همدارنګه زه په هغه خارجي دښمنانو هم غږ کوم نن له دې میکرافونه چې دوی په یو نامو او بل نامو غواړي چې د افغانستان دغه لاسته راوړنې
دا نظام تخریب کړي او له بینه یې بوځي. زه دوی ته د یوه خبر کوم، څوک دا کار کوي یا به له جهالته دا کار کوي یا به د افغانستان تاریخ و جغرافیه نه وي ورمعلومه. که چاته د افغانستان تاریخ و جغرافیه ورمعلومه وي، ابدا به د افغانستان سرحداتو ته په کږه ونه ګوري. تاسو وینئ چې په خارجو ملکو کې کنفرانسونه کېږي، مجلسونه کېږي. څو وخته مخکې په تاشکند کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو را ولاړېږي، وایي چې دا خاوره کې تروریستان دي. بله زموږ په جنرال اسمبلی کې ملل متحد کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف را ولاړېږي، په دې ملک باندې تهمت لګوي چې دلته د تروریستانو مرکز ده او ځاله ده، او موږ هم دې کې ولاړو به د ټول دنیا را ولاړ سو سره مبارزه وکړي. وروسته کې چې ما کوم سټیټمنټونه د پاکستان د خلکو د مشرانو د سپین ږیرو د علماو په مطبوعاتو اخبار کې ولیدل، زه په دې پوه شوم چې دا نظر تنها د بلاول بوټو او د شهباز شریف ده. دا نظر د ټول پاکستان نه ده. پاکستان خلک، پاکستان عوام دا زمونږ ورونه دي، زموږ د هجرت کور دی، مسلمانان دي، یو قوم یو نژاد سره. دا د هغو نظر نه دی. خپل صدر اعظم خپل وزیر خارجه غندلی، تاسو مطبوعات وګورئ. دا جای د خوشحالۍ ده. خو مونږ ښاغلي شهباز شریف او ښاغلي بوټو صاحب ته دا خبر کوو چې تاسې هغه کله چې سټیج ته خیځئ، میکرافون هم لاسته راسي او شاوخوا هم ټول غربي نړۍ ولاړئ، بیا دومره مه مغروره کېږي چې خپله ژبه هم درنه یې رسي. ماسک له خولې وباسئ، د خولې اختیار هم له لاسه ووځي، د څه په خوله درځي د هغو د خوشحالولو لپاره دا کار وکړي. او دا بیا د یو ملک د حیثیت او ابرو او عزت په قیمت باندې بیا دا کار کوي. زه پوهېږم پاکستان کې ډېر مشکلاتونه دي. پاکستان کې د هغو سیلي سیلابونو په سلګونو په زرګونو کسان مړه کړل، له بینې بوتله. پاکستان یې له خاورو سره خاورې کړ، کښت او زراعت یې ټول ختم کړ. موږ په داسې حال کې چې د افغانستان اسلامي امارات ټول افغانان نر او ښځې د پاکستان له خلکو سره په دې غمیزه کې ولاړ دي، څنګ په څنګ ورسره ولاړ دي، په دې غم کې ورسره شریکان، څه چې له لاسه کېږي هغه ورسره شریکوو. خو په عین وخت کې د پاکستان د صدر اعظم او د وزیر خارجه دغه عمل هم په کلکو الفاظو باندې موږ غندو، او هیڅ چاته موږ دا اجازه نه ورکو چې افغانستان د اسلامي امارات او د دې انقلاب په خلاف باندې خبرې وکړي. پاکستان کې اقتصادي مشکل لري، IMF سره په تور لیست کې پروت دی، دنیا قرض نه ورکوي. هر چاته چې ټلیفون ورکړي، دوست ملکونه او اسلامي ملکونه یې ټلیفونونه نه پورته کړي چې قرضه ورکړي، چې نه درکړي دا ستا مشکل دی، په هره لاره باندې چې پیدا کولی شې واخله. په سود قرضې غواړي څوک یې نه ورکړي. خو دا مه کوه چې د افغانستان د خلکو د حیثیت د ټول افغانستان د خلکو په قیمت باندې ته داسې خبرې وکړي چې افغانستان پرې بدنامه کړي او ته بیا له یو چا نه 50 روپۍ پرې باندې حاصلې کړي. بس د تجارتونو ډېر وسو، 20 کاله د تجارت وسو، اسناد موږ سره پراته دي، موږ سره ټول شواهد اسناد شته. نو وخت بدلیږي را بدلیږي. د قرآن عظیم شان آیات دی چې د خلکو په منځ کې به دا وختونه بدلیږي را بدلیږي. تل به افغانستان په دې حالت کې نه وي او تل به داسې هم په دغه حالت کې نه وي. بیا به حساب د هرې مرمۍ او د هر توپ د هر دغه سره کوو. پرېږدئ چې افغانستان باید له 40 کلو را رغېدلی، زخمونه بدن یې زخمي ده، پرېږدئ چې د خپل زخمونه ملهم کړي. که ملهم نه سې راکولی، تداوي نه سې راسره کولی، زما په زخمو مالګه مه دوړاوه. زمونږ د افغانانو له ښه وضعیت، اخلاق، افغاني دود و کلتور، اسلامیت، اخوت، له دې نه غلطه استفاده باید هېڅوک ونه کړي، خصوصا زموږ خارجي دښمنان چې دې ته تیار تګي ناست دي. د هغه ملت دی چې په یوه پیړۍ کې 3 ابرقدرته مات کړي. هغه ابرقدرتونه مات کړي چې هغو په سلګونو کلونو په دوی باندې حکومتونه کړي دي. زمونږ د جهاد په برکت نن تاسې آزاد دی. که موږ شورویانو ته مخه ورکړې وه، نن به په بحر هند کې ولاړو. که موږ امریکایانو دلته اډې ورکړې وای، نن به چا ځان نه سوی تېرښورولی. نو د دې زموږ د جهاد پاداش خو وکئ، کومک را سره وکئ، تر څو دا نظام مستقر سي. که په افغانستان کې سوله راسي، امنیت راسي او اقتصادي مشکلات حل سي، دا ستاسې په ګټه هم ده. تاسې به له دې مشکلاتو خلاصئ، له دې هجرتوبه خلاصئ، سرحدي مشکلاتو نه به خلاصئ. او که افغانستان خدای ناخواسته بیا یو وارې دغو ناخوالو ته ځي، یا داخلي جنګو ته یا خارجي جنګو ته ځي، د دې اور لمن به بیا ټولو ته رسېږي.
او بل زمونږ حوصله باید ونه ازمایل سي. بس ده صحیح ده موږ غریبان یو، صحیح ده زمونږ اقتصاد خرابه دی، مګر موږ له لوړ شهامت او لوړ غیرت د برخوردار یو. موږ بیا کولی سو چې د سوک جواب بیرته په سوک ورکړو هر څوک چې زموږ خاورې ته په کاږه وګوري. موږ داسې قهرمانان اوس هم لرو چې په لاین کې ولاړ دي، دا اوس قومانده ورته ورکړې په 4 ساعتو کې به 10,000 کیلومتره مخته ولاړ شي پاره خوا چېرته. د هغه افغانستان دی چې پرونه د جغرافیه کې په یو سره بل مر راخود بل سر کې به کېناست. د هغه افغانستان دی چې له خپلو سرحداتو نه به 10,000 کیلومتره شرق و غرب ته سرحدات. نن د افغانستان د خلک په دې سترګه ګوري او د خپل شخصي او د خپل مادي منافع لپاره په هر مجلس کې استعمالوي. زمونږ جدي خواهش د پاکستان له مسلمان ملت ده چې زمونږ ورونه دي او موږ سره خواخوږی لرو د اخري سیلابو په ارتباط باندې. له ملت ته خواهش کوو چې د خپلو سیاستمدارانو چې هغه په سیاسي ژبه باندې نه پوهېږي په بین المللي کنفرانسو کې د خپل ژبې عفت نشي ساتلی، په بین المللي قوانینو اصولو باندې نه دي خبر، له دغه خبرو منع کړي او زمونږ په ملت باندې به لوبې نه کړي. دا تیارې چې اوس ډرون راځي افغانستان ته راګرځي دا یو سریع تخطي ده چې افغانستان په قلمرو باندې کېږي. ورونو تاسو دلته یې زه له دې فرصت د استفاده باندې تاسو ته نن زه دغه امریکا سره چې کوم پروتوکول قرارداد موږ کړی هغه به زه درته ووایم. خدای دې وکړي چې دا زموږ میزبانان خفه نه شي، دوی به وایي چې سیاحت نه بلې خواته وتې، خو نن ورځ ده سیاحت به انشاءالله خدای جوړ کړي که دا نور کارونه سره جوړ شو. یو دا رقم حوصله وکړي. امریکایانو سره دلته زمونږ ملګري شاهدان شته چې مذاکراتو کې زمونږ ورونه وو. جناب حنیفي صاحب دا اوس تشریف راوړ، خیرخوا صاحب دی، دا نور ورونه دي هلته ډېر به نور مې په شاوخوا کې د ما تر سترګو نه راځي. موږ له امریکایانو سره داسې معاهده کړې وه خصوصا د دې دا غونډنې چې دوی په نامه د تروریزم یادوي او وایي چې افغانستان د تروریستانو مرکز دی. موږ خو دا اول په ډاګه باندې وایو د امریکا له راتګ سره او د جهاد له شروع کېدو سره خارجي میلمانه له افغانستانه وتلي څوک نشته. هغه جنګ ته دوی نه ټینګېدل، ولاړ هر څوک پره خوا چې ولاړل. او بل دا ده چې د عربو په سرلای چې شروع سو د دوی خپلو ملکونو کې انقلابونه شروع سو، ټول کسان چې په شاوخوا سرحداتو کې هغه هم پسې ولاړل خپلو وطنو، ځکه خپلو وطنو کې جهاد شروع سو. خو موږ له امریکایانو سره په دې ارتباط یو لوزنامه یا تعهد داسې درلود چې که بیا هم احیانا یو څوک پیدا کېږي د افغانستان په جغرافیه کې چې هغه دغسې سړی وي چې تاسې هغه ته په دغه نامه باندې یادوئ او هغه مستقیما ستاسې د امنیت دپاره ګواښ وي، مستقیم معنا ده بالفعل هغه په دې لګیا وي کار کوي چې ته ورېږه زه تا ته ضرر در رسوم او ته شواهد لرې، ته به د افغانستان اسلامي امارت په دې کار باندې خبره. د افغانستان اسلامي امارت امنیتي ځواکونه به په دې کې اقدام کوي، سړی به تعقیب لاندې نیسي به یې حتی بیا به ته اخري به تر 2 ساعتو چې 3 ورځې کېږي اخري به ته شواهد راوړاندې کوي حکومت د افغانستان محکمې ته، هغه به یې د خپلو قوانینو مطابق هغه کس محاکمه کوي. په دې به ستاسو سر اوس خلاصوي. خو که شواهد نه وو او تا داسې خبر کړی بیا به هغه خلاص سړی خلاص. بل دا و چې که څوک په خپل ملک کې مشکل لري نسی اوسېدلی، هلته وژل کېږي، خپل ملت او خپل حکومت یې ظلم ورسره کوي د بشري خواخوږۍ په اساس، دا خلک کېدلی شي چې د بین المللي د مهاجرت د قوانینو لاندې په افغانستان کې من حیث د مهاجر ژوند وکړي، خو نه به په سیاست کې نه به په نظامي ډګر کې به فعالیت کوي، یو مهاجر وي خلاص لکه زموږ مهاجرین چې په نورو ملکو کې دي. نن تاسې وینئ چې د امریکا اوله تخطي په دې کې دا وه چې کله امریکا باید په د میک د جون میاشت کې چې اخري وخت پوره کېده باید وتلی وای، له هغه نه 4 میاشتې وروسته ووته، دا یوه تخطي وه، 14 میاشتې موږ وخت ورته ورکړی. بیا چې وتله تاسې ولیدې چې په افغانستان څه حال بیخه ډرون حملې وکړلې، بمبار د څو ځایه وکړو، زموږ وطنوالان یې شهیدان کړل، میدان هوایي په هغه حالت باندې کې چې معین صاحب د وزارت دفاع هغه هوانوردي او وزیر صاحبان نور منصبین چې دا میدان دوی په څو میاشتو نه سوی رغولی، ټول وسایل وسایط یې هغه کړل، ملکي تیارې په مرمۍ باندې. دا بله تخطي د امریکا وه. وروسته له هغه نه د امریکا سره زموږ تعهد دا و چې د امریکا چې کله افغانستان وځي د افغانستان اسلامي نظام اسلامي حکومت په رسمیت پېژني، خپله ډیپلوماتیک
کوم مرکزونه چې هغه به فعاله ساتي، یعنې سفارت د دیپلوماتان یې ونه کړ. او د افغانستان سره به نه تنها دوی بلکې ټول جهان به دې ته تشویقي چې له افغانستان سره اقتصادي کومک وکړي د افغانستان په بیا رغونه کې. یې ونه کړله، بلکې د موږ سرمایه کنګل کړله. 9.2 میلیارده ډالر هغه تر اوسه پورې کنګل کړي دي په خپل دغه کې ساتلي. بله پکې دا وه چې امریکا به بیا تر ابده پورې نه امریکا نه ناټو د افغانستان په سیاسي، د افغانستان په داخلي، د افغانستان په نظامی چارو کې نه مداخله کوي نه به کار ورسره لري. همدارنګه به افغانستان دې ته ژمن و چې افغانستان به بالمثل عمل له دوی سره کوي او له نور سره به کوي. نن تاسو وینئ په افغانستان کې ډرون ګرځي. له پروسه کله راهیسې چې افغانستان امریکایي عسکر تللي ډرون ګرځي، دلته ټاکو که هلته ټاکو که دلته ټاکو که معلومه نه ده څوک ولې چې څوک کوم ځای ده فلانی مې فلانی مې نه ثبوت نه بل نه بل ټاکونه کوي. دا خلاف ورزي ده دغه. مونږ خو د امریکا سره په مذاکراتو کې اوس هم ورته وایو چې څنګه دا شی ودرو، خو مونږ له هغو ملکونو نه اوس بیا دا خواهش کوو چې دا ډرون له غجې رالوځي راځي. څو وخته مخکې هم دا خبر سوی په مطبوعاتو کې، بیا یو چا دا خبر کړی چې شواهد دوی نه لري. شواهد ما سره موجود دي، ما سره ویډیوګانې موجود دي. که وخت راځي څوک ځان منکري زه به یې ویډیوګانې ورکړم چې له کوم میدانه رالوځي، په کومه لاره ځي او چیرې چیرې ګرځي. د هر ډرون په مقابل کې په میلیونونو ډالر اخیستل کېږي. بس دا د تجارت مه کوئ د دې بیچاره خلکو په سر باندې تجارت. وږی یې ډوډۍ نه لرې، خپل وطن نه سې چلولی، بله طریقه ورته پیدا کړه. تر ابده به موږ د قربانۍ پسونو موږ به قرباني کېږو، موږ په قصابانو باندې خرڅېږو. دا هغه ملک دی، دا د هغو زمریو کور ده چې بله ورځ روسي لیوان وزغلوله، پرون د ناټو او امریکایي لیوان له دې جنو وزغلوله. دا ګیدړانو شغالان شاوخوا ګرځي، دا خو ورته هېڅ دي. د دې به داسې بڼه کې باد کې چې بیا په ټول عمر کې څوک ونه ویني. او دا زه په زغرده وایم، دا چې مونږ غږ نه کوو، حوصله کوو، هر ډرون ته هر بل ته غږ نه کوو چې ورګه روابط خرابه نه سي، ودرې مشکلات جوړ نه سي، ودرې دا نه سي، ودرې دا نه سي. خو دا حوصله هم تر یو وخته پورې وخت لري. خو که یو وار دې ملت قیام وکړي، بیا خو به یې د چا پلاره مخه راونه ګرځوي، بیا خو به یې څوک مخه راونه ګرځي. او خلک داسې مجاهدین زموږ شته چې په پیسو داسې حالت غواړي. نو موږ مه مجبوروئ. زما بیا خواهش له خپلو ګاونډیو ملکونو نه هم دغه ده. په بعضې ملکونو کې کنفرانسونه مجلسونه د مخالفینو جوړېږي. زه له هغو نه هم دا خواهش کوم چې نور دا سلسلې بس کړي، را دې سي هغه خلک دې راولي، دلته به زمینه موږ ورته مساعده کړو، دوی دې ورسره راسي، زمینه د ژوند به موږ ورته مساعده کړو. خو په دې مجلسو باندې چې دلته مجلس کوم، هلته مجلس کوم، دا کوم، ها کوم او داسې کوم هاسې کوم، په دې باندې نه دغه کېږي او نه د دې حوصله نوره شته. مونږ دا انقلاب د لکونو شهیدانو د وینو په قیمت راوستی، همدومره شهیدان به نور ورکوو، ساتو به یې، همدومره قربانیو ته مونږ حاضر یو. نن مونږ د بدخشان په غرونو کې، د پامیر په غرونو کې داسې قهرمانان زمریان لرو چې تیار دی ته ناست چې کوم شغال په ګوتو ورسي. نن موږ په لوګر او په پکتیا او په هلمند او په نیمروز او په هرات کې دغسې زمریان لرو. دا دلته په افغانستان کې زمرۍ لنګه سوی، زمریان دي زمریان. په ټول تاریخ کې، په 6,000 کلن تاریخ کې په دې ملک چا حکومت نه ده کړی، غلام نه ده پاتې سوی. او هغه ملکونه چې ټول عمر یې په غلامۍ کې تېر سوی، نن راځي د موږ په زخمو باندې مالګې دوړوي. زه نن په واضح او صریح الفاظ وایم چې د دې کاره باید لاس واخیستل سي. هر ملک چې د موږ په خلاف باندې او غواړي چې زموږ امنیت خراب کړي او یا زموږ په تهمت کولو باندې خپل کریډټ له خپلو دښمنانو یا له غربه واخلي، اقتصادي مشکل ولري، بل لري، حلول د دوی کار د چا رقم یې حلوي، موږ به په منځ کې نه راولي. او که بعد نه دا خبر کېږي، بیا به موږ مجبور یو چې عکس العمل ورته وښیو. نو وروڼو، دا مې عادل اوزانوي پرته به درته چې په امریکا تخطي کړی، همیشه په مطبوعاتو کې دا خبر یادېږي. هر چا ته خبرې کېږي چې طالبانو تخطی کړی، طالبان تخطی کردن، طالبان از لوزنامه دوحه تخطی میکنن. یک قدم ما تخطی نکردیم. حکومت فراگیر، هر جای گفته میشه که حکومت فراگیر و حکومت همه شمول، یک کار داخلی خود ماست. در کدام کشور همسایه ما و در کشورهای منطقه تا با امریکا رو حکومت فراگیر است. در امریکا حکومتی کی است امروز؟ حکومت یک پارتی است.
در کشورهای دیگری که من نامش میگه در کدام کشور حکومت فراگیر است؟ تو چه حق داری که برای من میگی حکومت فراگیر؟ این کار خود ماست، وحدت ملی ماست. هر کس که مستحق هر چوکی بود، هر کس که مستحق هر مقام بود، امور برش امیر جناب امیرالمومنین برش میت دادا و یک حکومت قوی مرکزی امروز به وجود آمده. پاٹک سالاری دیروزه از بین رفته. دیروز شما میدونید که رئیس جمهور کشور یا قماندان امیره را تبدیل کردن نمیتونست. امروز لله الحمد وحدت ملی به طور قایم است و زعیم ما به اندازه حاکم است که در یک روز 10 وزیر و 10 ولی ولسوار نظر به لزوم دید خود تغییر و تبدیل میکنن و شما میبینید حکومت فراگیر است. در هر منطقه، در هر ریاست، در جبین هر طبقه مردم است. ما از کشورهای دوست همی خواهش میکنم، چون ما در امورات داخلی شما مداخله نمی کنیم، به ارتباط حکومت شما گپ نمیزنیم، به ارتباط مشکلات داخلی شما گپ نمیزنیم، به سرحداتتان احترام داریم، متقابلا همی چیزا با ما بکنیم و اگر نمیکنین باز ما مجبور میشیم که در مقابل از عکس العمل نشان بدیم و نظر با معاهده دوحه قطر ما حق از این را باز داریم که عین عکس العمل نشان بدیم. بس خونه ما نمیخوایم. د افغانستان د اسلامي امارت پالیسی دا ده چې له خپلو ګاونډیو سره د منطقې له ملکونو سره د دنیا له ملکونو سره په صلح آمیزه ژوند وکړي. 3 تعرض صحیح په افغانستان باندې خارجیان راغلي افغانستان موږ چیرې نه تللی. یو افغان په دغه 40 کالو کې زما په یادېږي یو افغان هم په بهرني ملک کې په کوم داسې عمل نه ده هغه څه چې هغه دوی وایي چې موږ امنیت ته ګواښ دي، بلکې دوی خلک رالېږي موږ امنیت ته ګواښ پېښ کړی. خو که دا سلسله دوام کړي دا باندې نه بیا هم دې ته موږ مجبور یو چې دغه وکړو. نو ورونو زه یوه خبر کوم، هغه د اخري خبره به دا وي، اگر که زه لږ له اجنډا د خبرو نه د باندې ووتم، په هر صورت خدای وکړي چې د قربانه وزیر صاحبان ډېر راته خواشیني نه وي په دې خبر باندې، خو لازم یې دا خبرې ډېر وخت نه وې سوې، باید وسي او سوې وای او دغسې په هر ملک هر رقم حالات راځي. نن موږ په یو ډېر بحراني حالت کې واقع یو، خصوصا په اقتصادي مضیقه کې واقع یو. دنیا سره سیاسي راکړې ورکړې تر اوسه نه دي شروع سوي او داسې نور مشکلاتونه داخلي و اجتماعي و هر شی لرو. دې وخت موږ له خپلو ګاونډیانو نه، له پاکستانه، له ایرانه، ازبکستانه، ترکمنستانه، تاجکستانه، چین نه د شپږو همسایهګانو دا توقع لرو چې موږ سره کلک د افغانستان په ثبات او د دې حکومت په ټینګېدو کې ودرېږي. که دا ملک آباد سو تاسې به مو سره آبادوي او که دا ملک بیا ناخوالې راغلی بیا امریکا راځي بیا به تاسو ته هم ګواښي، یا به بل څوک راځي یا به بل څوک راځي. نو ښه خبره دا ده چې د افغانستان سره په ثبات کې ټینګ شئ او دا زمونږ د اسلامي امارت د ملګرو د منصوبینو چې زه هم وزوایم دا زمونږ وظیفه ده چې خپل خلک خپله جوړ کړو، خپل خلک له ځانه خوشحاله کړو، خپل خلک په څه شي خوشحاله کړو، زمینه د کار ورته مساعده کړو، په محاکمې عدالت ورته مخته کړو، د تعلیم دروازې په اخلاص کړو، پرېږدو چې خپل تعلیم وکړي. نور دنیا له بحر عربي بحیرې نه له 1000 کیلومتر 2000 کیلومتر لرې نه موږ په توغنده ویشتای چې خو موږ یې نسو ویستلی. دا سبب دا ده چې زموږ تعلیم دروازې بندې دي. راځئ چې خلاص وکړو. دلته قهرمانان لرو په 1000 کلو کې به دغسې شان جوړ کړي چې بیا دښمن دې خوا ته راونه ګوري. واعدوا لهم ما استطعتم، قرآن آیت دی. خو ته چې دښمن ته ځان په دومره اندازه دغه کې قوي کوې چې هغه له تا وبېرېږي، هغه څنګه در نه بېرېږي؟ هغه په دې خالي واسکټو په پګړۍ نه بېرېږي، هغه وخت بېرېږي چې تا سره داسې توغندۍ وي چې دا هلته په خپل کور کې پې ویستلی شي، تا سره داسې سلاح وي چې هلته ویستلی شي. او دا سلاح به ته چېرې زده کوې؟ دا سلاح په دقیق نه زده کېږي چې سړکو باندې ته ګرځې، په غرو کې ګرځې زده یې کړې. دا به ته تعلیمي مراکزو ته ځې، هلته به یې زده کوې. ته به ساینس زده کوې، ته به کیمیا زده کوې، ته به فزیکس زده کوې، ته به د دې ملک تاریخ مطالعه کوې، د دې ملک جغرافیه مطالعه کوې. بیا به ته دې سرحد دې حالت ته رسېږي. و د دې په څنګ کې دیني علم فرض ده، دیني علم چې په ښځو باندې روزه فرض ده، لمونځ په باندې فرض ده، حج و زکات په خپلو شرایطو باندې بې فرضېږي، خو علم یې بې فرض ده. نو چېرې به یې ښځه زده کړي؟ په کوم ځای کې به یې زده کړي؟ مېړه یې هم بې سواده ده، ورور یې هم بې سواده ده،
پلار هم بې سواده ده، بې تعلیمه ده، چیرې به زده کوي؟ مدرسو ته کې به زده کوي که نه؟ خلاص کړئ د مدرسو دروازې. زما امید دی دی چې وزارت تعلیم و تربیه کې نوی تغییر تبدیل مو راغلی، نوی وزیر صاحب چې راغلی الله پاک دا وظیفه ورته نیکو مبارک کړي. امید ته قوم دا ده چې له خپل جدیت او هغه نه کار واخلي، څومره زر چې کېدلی شي د مدرسو د مکتبو دروازې د دې ملت په مخ باندې خلاصې کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و صحبه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال محترم الحاج شیر محمد عباس ستانکزي د هررخیزې وینا څخه ډیره زیاته مننه. د پروګرام په دې برخه کې د افغانستان د اسلامي امارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست وزیر محترم شیخ الحدیث محمد خالد حنفي ته په خورا درنښت بلنه ورکوم چې راشي او خپله وینا د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام العظيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، د اسلامی امارت اکابرینو، مسئولینو او د رسنیو مسئولینو، نمایندگانو، حاضرینو، قدرمندو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمندو، دغه غونډه د یو عنوان په مناسبت ترتیب شوې ده چې هغه د سیاحت، توریزم. په اسلامي اصول او اسلامي نظام کې سیاحت یو ځانګړی حیثیت لري. خو د اسلامی اصولو په اساس د دغه سیاحتونو دپاره یو ځانګړي اصول وضع شوی. نو لہذا قرآن کریم کی هم بارو بار اللہ تعالی د سیاحت تذکرہ کوي. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. یو انسان د هغه دې دپاره وځي چې زه سیر او سیاحت وکړم دې دپاره چې د دغې نه عبرت او پند او نصیحت حاصل کړم. نو د دغه انسان دپاره دوه اجرونه وي. یو هغه اجر ده چې هغه سبب د نصیحت او تدبر ګرځي. دویم هغه ده چې د ده عقیده، د ده نظریه، د ده مفکوره نور هم مضبوطیږي د الله د وحدانیت په باره کې. خو لیکن قدرمندو، د سیاحت دپاره اساسی علت هغه د امن.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. چې امن نوي د انسان عزت ابرو خوندي نوي نو بیا سیاحت څه معنا نه لري. نو لہذا داخلي زمونږ هیوادوالو دپاره خارجي اشخاصو دپاره یو طلایی زمینه مساعده ده چې هغه د افغانستان هیواد کنج کنج ته ځان ورسوي او بیا زمونږ د هیواد مقدس د جغرافیې نه هم ځان خبر کړي او د سیاحتونو هغه مواضع هغه صحنه هم بالمشاهده وویني. ځکه لله الحمد اوس امن فضا قایمه ده. قدرمندو په دې تیرو 20 کالو کې دا 40 کاله به نه یادو امن نو، عزت نو، حرمت نو، نو سیاحت هم نو. بمونه ورېدې 2007 کې زه یو ساحه کې وم په خپله زه دغه B-52 او مختلف دا تیارې راغلې او په هغه ځای باندې بمباري شروع شو. زما قدرمندو زه الله شاهد ګرځوم چې په ضرب یو ساعت کې 80 کسان 80 مسلمانان شهیدان او 80 کونډې پاتې شوي او یتیمانان. زما شاهد لیدلو حال په سترګو داسې حال و، داسې وحشت و. چرته هغه سیاحت د نورستان ولایتو د دوابه ولسوالیو د شو کلیو زه په خپله حاضر وم. الله تعالی حفاظت سره ویستلو. نو د سیاحت دپاره امن اساسی یو علت او عمده علت ده. اوس هم هغه یتیمانان اوس هم شته چې بلوغ ته نه دی رسېدلی. څه د پاسه 300 یتیمانان پاتې شو. ټول کورونه 200